یو کور د هوان یوه مرمۍ لګېدلې. ځایي استوګن وایي په دې پیښه کې د یوې کورنۍ 6 تنه چې 3 ماشومان دي وژل شوي او 11 ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو ماشومانو جسدونه د احتجاج په ډول د ولایت مقام مخې ته راوړي وه او د عدالت غوښتنه یې کوله. خپلوان وایي د هوان مرمۍ د افغان ځواکونو لخوا توغول شوي. نن چې دا کومه مظاهره روانه ده دا بیګا د اختر شپه وه او شادنامې کېدلې د طالبانو د خوا هم شادنامې هوایي ډزې کېدلې او دې خوا ته پوسټره د اسلام آباد نمبر اول پوسټه دیم هوایي شادنامې کولې او ډزې کولې. نو په دې لړ کې دوی یو دم ډیسي توپونه راخوشي کړل چې هغې په لړ کې یو کور ولګېده چې د هغې 3 کورنۍ مکملې د منځه تللي دي. پکې د چا لاس نشته د چا پښه نشته ماشومانو په نیکریزو باندې لاسونه سره او ټول پکې شهیدان دي. نو موږ دغه شی نور نشو زغملی او نه غواړو یا دا ملک موږ پرېږدو دی ته. په وژل شوو کې 3 ماشومان او په ټپیانو کې 6 ښځې دي. ټپیان د مهترلام او جلال آباد روغتونونو ته وړل شوي چې د ځینو یې حالت خراب دی. بلخوا د لغمان د والي ویاند وایي په دې پیښه کې 6 تنه وژل شوي او 8 ټپیان دي. هغه وایي پیښې ته پلاوی ټاکل شوی تر څو معلومه کړي چې هوان چا توغولې.